Assalamu alaikum, dear students. I hope guys you're fine and doing well. Let's get started our online class, and our today's class we will be looking at file or lecture 7b. You can't park here. Just always we will start from the vocabulary bank or vocabulary of the file, then later on we will move on to the grammar and communication, and finally we will be teaching the student book of starter file 7b. You are requested to repeat after me all these words: think, why not, sign, parking lot, angry, verb, private, midnight, during, wear, shoes, space, gravity, container, plate, atmosphere, ordinary, sponge, soup, what else? And grammar section of this file we are going to talk about can. But before we talk and discuss what can is, let's get the definition of verb. مخکې دی چې د کن په تعریف یا هم اړوند موضوع باندې وغږیږو، لومړی موږ ورب پیژنو. د ورب یو عام تعریف په دې ډول دی: verb is a word which is used to show an action, state, existence or position. وی فعل یو داسې کلمه ده کوم چې په جملو کې موږ ته عموما یا اکثر اوقاتو کې یو عمل ښایي، حالت ښایي، موجودیت ښایي یا هم ملکیت ښایي. هر هغه لغت چې د عمل ښودلو لپاره، حالت، موجودیت او ملکیت ښودلو لپاره استعمالیږي په جملو کې، they are called verb. د لغتونو ته په انګلیسی کې verb ویل کېدای شي. د مثال په ډول سره we pray 5 times a day. موږ د ورځې 5 ټایمه لمونځ کوو. دلته verb موږ سره pray دی. And in this example it talks about action. او په دغه مثال کې د action ښودنه کوي موږ سره. بل مثال د موږ سره he looks tired. هغه ستړی معلومیږي. نو looks بیا هم موږ سره verb دی او دلته موږ سره state یا هم state بیانوي. نور په ورب اړوند موږ نور تفصیل سره فعل نه غږیږو. راتلونکي درسو کې بیا د ورب اړوند یو څه نورم غږیږو. اوس راځو د کن تعریف ته. Can is a modal auxiliary verb which shows the following things. وی کن چې د یو د modal auxiliary verb څخه دی او کوم چې لاندې استعمال ځایونه لري. لومړی can is used for ability. can یا can't وی د توانایي ښودلو لپاره ترې استفاده کیږي. یعنی کله چې غواړئ تاسې د توانایي ښودنه وکړئ یا تاسو غواړئ داسې یو جمله جوړ کړئ چې هلته توانایي ښودنه شوی اوسي، then we use can and can't. نو موږ کولی شو د مثبت جملو لپاره can، منفیو لپاره can't استعمال کړو. لکه I can speak Arabic. وایي زه په عربي خبرې کولی شم. it means I have the ability. یعنی په دې معنا چې زه یې وړتیا لرم. I can't drive a car. زه موټر نشم چلوی. په دې معنا چې وړتیا یې نه لرم. دویم یوزیج can and can't is used for permission. د اجازه غوښتنې لپاره هم موږ can او همدارنګه can't کارولی شو، یعنی can عموما کارولی شو.
You can park here معنا تاسې دلته موټر ودروی شئ. It means it's permissible, you are allowed یعنی اجازه شته تاسې ته اجازه شته. او you can't park here معنا تاسې دلته موټر نشئ ودروی. او په دغه مثال کې بیا موږ د اجازه نه ښایي یا دې لپاره کارېږي چې موږ د اجازې ښودنې منفي حالت بیان کړي. دریم د کن استعمال زه هغه دا د کن is used for possibility وی کن چې د موږ د امکان ښودنې لپاره هم استعمالیږي. د مثال په ډول سره I can come to dinner tonight وی زه ممکن نن ماښام یا نن شپه ماښامې ته درشم. امکان دی ولري. I can come معنا دلته ممکن. I can't come to dinner tonight معنا زه نن شپه ماښامې ته نشم راتلی. It means it's not possible ممکن نه دی. د امکان ښودلو لپاره عموما موږ مې کلمه کاروو خو د کن څخه هم تاسې استفاده کوی شئ in order to show possibility دې لپاره چې امکان تاسې وښایئ. بل د کن یوزج چې د موږ سره کن is used for request وی کن چې د درخواست لپاره استعمالیږي. د مثال په ډول سره can you tell me کوی شئ ما ته ووایئ. can you help me معنا آیا ما سره مرسته کوی شئ. او داسې نور درخواستونه د کن په مرسته هم ښودل کیدی شي. د وروستی تعریف یا یوزج د کن هغه دا د کن is used for polite offer وی can یا can't چې د مؤدبه وړاندیز ښودنې لپاره کاریږي. لکه can I help you with these bags وی کوی شم دې بیګونو پورته کولو یا انتقالولو کې در سره څه مرسته وکړم. can I have معنا دلته یو وړاندیز دی یو پیشنهاد دی یو چاته. نو د پیشنهاد وړاندیز لپاره هم موږ د can څخه استفاده کوو. تر هر څه وروسته تاسې باید راشئ او دلته یو څه کمیونیکیشن بینک اړوند پوښتنې دي دې باندې پراکټس وکئ. کوشش وکئ ځوابونه یې موږ سره د ټیلیګرام او همدارنګه ای لرنینګ پښتو آنلاین واتساپ ګروپ کې شیر کړئ موږ سره. ټاپک یې په دې ډول دی وایي کین یو کم انټو کلاس لیټ آیا تاسو خپل کلاس ته ناوخته راتلی شئ په مکتب کې دا کارونه کیږي. کین یو گو هوم فار لنچ آیا ستاسې کور کې د غرمنۍ لپاره کور ته تللی شئ که فل ټایم مکتب کې یاستئ تاسې. Can you use your cell phone in the class وایي آیا تاسې په خپل ټولګي کې موبایل استعمالوی شئ او که منع دی. Can you start and finish your work when you want آیا تاسو کولی شئ چې کله د زړه وغواړئ کار شروع کړئ او کار ختم کړئ یعنې داسې یو وظیفه لري. Can you send personal emails آیا تاسو په خپل وظیفه کې شخصي ایمیلونه لیږی شئ. and camera او دریم چې دی Can you use your cell phone in the class معنا آیا تاسو په خپل ټولګي کې ټلیفون یا موبایل استعمالوی شئ. Can you start you and finish your work when you want وایي آیا تاسو چې کله وغواړئ او یو کار شروع او ختموی شئ. Can you send personal emails وایي آیا تاسو شخصي پیغامونه لیږی شئ. Can you take a break when you want آیا په کار کې چې کله د زړه وشي دمه یا وقفه کوی شئ. Can you listen to the radio آیا د کار په ساحه کې تاسې ریډیو ته غوږ نیوی شئ. Yes I can no I can't سره تاسې باید د پوښتنو د ځوابونه ومومئ. بله پوښتنه Can you go out with friends when you want آیا ملګرو سره چې کله وغواړئ د باندې وتلی شئ شپې د ورځې هر ټایم. Can you watch TV during dinner آیا د ماښامي په جریان کې تاسې ټي وي کتلی شئ. And finally can you get up late during the week آیا تاسو د هفتې په جریان کې وخته پاڅېدی شئ ناوخته. during the week نه مطلب دا د 5 ورځې هغه رسمي ورځې. Can you wear shoes in the house آیا تاسو په کور کې بوټان په خپو کوی شئ دننه کور باندې or not. So this gonna be your homework and you gotta find answer to all these can related questions. So this was our online YouTube and WhatsApp lecture where we teach you the vocabulary, the grammar and the communication banks of 7B. Until I join you in another video, wish you all the best.